نظم د کیفیت ډېر د مزو ژوندونو د مینتوب نه مخکې نه مې څه غم نه فکر بس ژوند پرسته ومه که څوک به تله که راتله ما به هر حال کې خندل بیا چې مین شوم کله ژوندون مې لا رنګین شو چې به هر وخت زما وې هر وخت به ما سره وې ما مینه نه کوله خو چا په ځان مین کړم زه یې په زور مین کړم څه قسمونه یې وکړل چې به ټول عمر ستا یم بلها وعدې یې وکړې بلها قصې یې وکړې لنډې اوږدې یې وکړې بس تر څه وخته پورې یاري یې وکړله خو چې څه موده تېره شوه بیا پرې خبر شومه زه چې په ما وخت تېروي اصل لالی یې بل دی بلها خفه شومه خو ورته مې هېڅ ونه وې هر څه مې تېر کړل په زړه خو داسې وخت سره په هېرېدو یې کړمه نه به یې زنګ وهلو نه یې پیغام کولو قسم دی ژوند مې راته بلها عذاب شو په ځان به نه پوهېدم خو چې خبر شومه زه چې روزګار دی مینه او په یو وخت یې ګوره څومره یاران ساتلي هر چاته وایي داسې صرف مې ته زړګی قسم دی ستا یم زه صرف ستا لالی یم چې ترې مطلب پوره کړي بیا یې په ځای یې پرېږدي له خدای نه یېرېږي ای مسلمان یې که نه د خدای نه ویېرېږه چې یاري نشي کوې نو بیا وعدې مه کوه چې پیدا کړی یې ته د هغه ذات په نامه دروغو قسم مه کوه زه دې پرېښودی یم زه داسې شوی یم چې په ژوند ستومانه یم وجود په ما بوج دی زه په وجود بوج یم خلق چې خاندي جاړي زه داسې شوی یم شپه په ژړا تېروم بس دا روزګار کومه بیګا چې ته رایاد شوې ستا د دروغو وعدې او محبت رایاد شو په جانماز کېناستم خدای ته مې سم وجړل او داسې سوال مې وکړو هغه چې زړونه مات کړئ بیا پسې خاندي وایي یوازې ته خو نه یې زما روزګار دی مینه زه ماتوم زړونه هغه انسان مین کړه په یو مغروره انسان چې د زړه درد وویني په ژړاګانو سر شي د بېلتون درد وویني بیا به خندا نه کوي زړونه به نه ماتوي له په لاسونه ناست ما دغه سوال کولو خدای ته مې سم وجړل یو خوا د کور غمونه بل خوا د یار غمونه په ژوندون پوهه نه شوم اخري حل یې دا دی چې خودکشي وکړمه ته به خبر شي یو ورځ چې سعود ځان وجلی سواتي یې ستا د لاسه خو ته به وایې داسې لالي یې چېرته یې غږ وکړه د جدایۍ بلا مې خوري درپسې مرمه